مسله دا نبی رسول الله یو سره ول شاته سب کې یوازې ولاړو نو وی فرمایل تخپل من دوباره وکا شیخ الاسلام په اعلام کې یو باب خېله باب من صلى خلف صف پسن سره یوازې ولاړ د منځ کې نو دا واجب الاعاده ده په دې کې لک تفصیل ده چې یو سره شاته نه راغی او مخکې صفونه بالکل ډک دي هغه سره هم ډک دي دا سره هم ډک دي ناغه لپاره علماء د درې وجوهات ویلې تبا کسبونو کې لګي ملګری کولاو نو هغه بلک زور وکي ځان له سب کې ځای وکي आवाज بنو ودرېږي کشرته د امام زه خواته ځای کې ابو بکر د حدیث معلومیږي چې ځای تنگ شو ابو بکر د نبی سم خواته ودرېدل الته بزان له ځای وکي کله چې نه کېدل نو په یو ځای روایت کې د سره غلي سړی بشاته او باسه دا روایت سندن کمزور ده د اشترار والا روایت علماء په فتوا ورکړه په دې طریقه باندې چې د مانزه د اصلاح لپاره تقدیم تاخير د نور روایتونو معلومیږي دا جایز ده لکه عائشه د دروازې کونډه نبی سم ته کولاو کړی و او دغه شان یو سړی سترې نه بغیر ولاړو صحیح بخاری کې راځي عبد الله بن عمر ونه سترې ته برابر ک نبی سم په منبر باندې مسکو نو شاته لاړ د دې روایتونو معلومیږي چې د مانزه د اصلاح لپاره مخکې ورسته جایز دي اگر که نفس دا حدیث ضعیف دی نو دا هغه روایت په خاطر زده سویم ک سړی شاته سړی او باسي او دغه سيو زه ودرګ ان شاء الله به دې کې گنجائش تا کدا نو نو فتقوا الله ما استطعتم بیا بستامز ان شاء الله تعالی کیږي دا ما چې کوم راي ول دا د شیخ البانی سے فتوا هم ده ځکه د اشترار روایت هغه کمزور ویل د شیخ الاسلام سے فتوا هم ده سیدا او کده سه نو په سبونو کې به د ګټونو کې زيونه یي دا تبلیغي مرکز کې بداسو مرګرو منځ کړی التمخ کې سب کې لسو کسانو زي شاته بل سب خلکو جوړ کړی په بل ځای کې د لسو کسانو زي شاته بل سب خلک جوړی دا په د جنازو کې خلک د سستۍ د وجنه چې سر ته سفر نشي کو دا غلط زمارو په سب کې چې کله زه او نشاته مون نکېږي او راجه فتوا دا چې واجب الاعاده سره به واپس د سره کوي